نام مې شراف الدین دی د تخار ولایت اوسېدونکی یم فی الحال په خوست کې ژوند کوم دلته تنورونه جوړوم داسې ډېر وخت کې 22 کاله 23 کاله کې دلته مخکینی خلک یو دلته کاروبار کوو خوست کې مخکې ما پلار کوله دلته اوس یې سپین ګیر شوی دی لږ لږ مرسته کوي اوس زه خپله په مخ ورم دا کاروبار زه اول خاوره وچوو کله چې وچه شوې دې نه وروسته هغه ګونۍ نومېږي هغه ګونۍ تکوو میده کوو دې سره میکس کوو ګډوو او بیا هغه وچوو بویز وچوو دغه شیان وچوو کله چې دی خشته شي یوه دوه ورځ دا کې خیږو په خپې کې ویو تر څو پورې چې دا کلک شي ځان ونیسي ښه صحیح برابر شي کله چې دی ښه ځان یې ونیوله برابر شو بیا یې دې نه وروسته موږ په بوجۍ کې وچوو لیول کو یو بل سره وصل کو دې نه وروسته طبقه به طبقه موږ بیا خپله تنور سر ته رسوو او جوړوو ورځ کې 3-4 دانې جوړوو یو تنور 2 ساعته 3 ساعته وخت ونیسي هغې وخته پورې چې دې خلا ښه تیاره وشي او د تنور جوړولو ته آماده شي دې قیمتونه 1000 افغانۍ نه نیولې تر 2500 15,000 6,000 داسې وي داسې تنورونه دا چې 10 دودی ځای وي داسې تنورونه دی چې 8 دودی ځای وي داسې تنورونه دي چې 12 15 داسې وي کور دپاره